تود خبر سمیع سادات له پخواني پیلوټانو وغوښتل چې افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان پر ضد دریځ غوښتنه کوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو سبسکرایب کړی وي. د افغانستان د پخواني پوځي او مشهور قماندان سمیع سادات په خپلو تازه څرګندونو کې له هغو افغانانو پیلوټانو غوښتنه کړې چې د نظام له سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته تللي دي خو بیرته افغانستان ته راستانه شوي نه دي او د هیواد د راتلونکي لپاره خپل رول ادا کړی او بیرته دې راستانه شي. د نوموړي په وینا افغان پیلوټان هغه مهم او مسلکي ځواک دی چې د افغانستان د هوایي ځواک بنسټ یې جوړاوه. هغه وایي دغه پیلوټان کلونه روزل شوي او د جګړې او پوځي عملیات پراخه تجربه لري، نو ځکه باید خپل مهارتونه د هیواد د دفاع او ثبات لپاره وکاروي. سمیع سادات ویلي چې اوس وخت دی چې ټول افغانان په ځانګړي ډول پخواني پوځیان او مسلکي کسان د هیواد د راتلونکي په اړه فکر وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د پخواني هوایي ځواک پیلوټان کولی شي د هیواد په مهمو مسایلو کې مهم رول ولوبوي. نوموړي همدارنګه د پاکستان په اړه هم توندې څرګندونې کړې دي. د هغه په وینا که اړتیا پیښه شي افغانان باید د هر ډول بهرني فشار یا ګواښ پر وړاندې متحد پاتې شي. هغه ادعا کړې چې افغانان باید د خپل هیواد د حاکمیت او عزت د ساتنې لپاره یو موټی شي. د سمیع سادات څرګندونې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي مسایلو له امله د بحث موضوع ګرځېدلې ده. په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي نادرۍ هم زیاتې شوې دي. سیاسي شنونکي وایي چې د پخواني افغان پوځي چارواکو دا ډول څرګندونې ښیي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې بیا باور لري چې د پخواني پیلوټان بیرته راګرځېدل به یو مهم پوځي بدلون وي، خو دا کار له سیاسي او امنیتي اړخه ډیر ستونزې هم لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.